ستړي مشئ د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ته خبرداری ورکړې چې د دوی په ټکو بې بنسټه راپورونو په تړاو به مناسب اقدام وکړي. دوی پرون یکشنبې په یو خبرپاڼه کې دغه څرګندونې د یوناما د بشري حقونو څانګې د هغې راپور په غبرګون کې کړي چې له ایران او پاکستانه د ایستل شوو افغانانو په اړه وضعیت څرخېده. یوناما د زمري میاشتې په لومړیو کې په یو راپور کې وویل هغه کډوال چې په زوره له پاکستان او ایران افغانستان ته ایستل کیږي د طالبانو لخوا له شکنجې، ناوړه چلند، بې دلیله نیولو او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي د یوناما دغه راپور زیاتره د هغو افغانانو او اشخاصو پر انفرادي تجربو څرخي چې د ادعاو پر اساس له ستونزو سره مخ شوي، حال دا چې د هغو میلیونونو افغانانو مثبتو تجربو ته چې په امن، باعزته او باثباته شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوي دي انعکاس نه ورکوي. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له څېړونکو سره په ناندریو اوړي. دوی تیر کال د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي پر راپورونو نیوکې وکړې او افغانستان ته یې د هغه پر سفر بندیز ولګوه. د ایران حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته تومان او قران د ملي پولي واحد په توګه وکاروي. د پریکړې له مخې د ایران د اوسني ملي پولي واحد چریال دی 4 لرې کیږي او دا واحد به هم په مارکیټ کې په ګردان کې وي. د ایران حکومت د دې پریکړې موخه د انفلاسیون د اغیزو کمول، په پیسو کې د ډیرو صفرونو له منځه وړل او په راکړې ورکړې کې اساني یاده کړې ده. خو اقتصاد پوهان او د ایران د پارلمان غړي په روانو شرایطو کې چې په ایران کې انفلاسیون له 10 تر 50 سلنې دی دا پریکړه بې اغیزې بولي. د دغه کارپوهانو په ټکو دا پریکړه په هغې صورت کې عملي او اغیزمنېدی شي چې انفلاسیون کنټرول او اقتصادي ثبات رامنځته شي. ځینې نور کسان بیا د 6 صفرونو لرې کول او د دې پریکړې عملي کول مخکې وړاندیز کړي وه. تومان او قران په داسې حال کې د ایران د ملي پولي واحد په توګه ټاکل کیږي چې ریال د نړۍ تر ټولو کم ارزښت لرونکی پولي واحد دی. د الجزیرې ټلویزیوني شبکې 2 خبریالان او 3 فلم اخیستونکي په غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې وژل شوي دي. الجزیرې ټلویزیوني شبکې ویلي خبریالان انس شریف او محمد قری د یکشنبې په ورځ د اسرائیلو په هدفي بریدونو کې وژل شوي. ابراهیم ظاهر، محمد نوفل او مومن الالویا د خبري ټیم ویډیو ژورنالستان بلل شوي چې په وژل شوو کسانو کې شامل دي. د الجزیرې دغه خبري ټیم تر ډیره د غزې له شمالي برخو په عربي ژبه راپورونه چمتو کول. فرانس پریس خبري اژانس لیکي دغه خبریالان په خپله کاري خیمه کې و چې تر برید لاندې راغلل. د اسرائیلو پوځ د الجزیرې پر خبریالانو برید تایید کړی او خبریال انس شریف د خبریال په جمع کې ترهګر بللی دی. د اسرائیلو پوځ پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې شریف د حماس ډلې د یوې ترهګرې هستې مشري کوله او پر اسرائیلو د توغندیو بریدونو مسؤل وه. د الجزیرې خبري شبکې دا تورونه بیا راڅ کړي او ویلي دي چې شریف هغه خبریال و چې د غزې د خلکو د وضعیت خپرولو لپاره یې خپل ژوند په خطر کې اچولی و. له کله چې د غزې جګړه پیل شوې د الجزیرې خبري شبکې 10 نور خبریالان هم په دغې جګړه کې وژل شوي دي. او په جرمني کې تفریحي او کاري سفرونو نوی ریکارډ ثبت کړی دی. د هیواد د فدرالي احصایې ادارې د راپور له مخې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د جرمني په هوټلونو او لویو استوګنځایونو کې له 223 میلیونو څخه ډیر کسان د شپې پاتې کېدو لپاره ثبت شوي دي. دغه شمېر د تیر کال پرتله 1% لوړوالی ښیي. که څه هم په جولای میاشت کې جرمني ته د ورتلونکو کسانو شمېر د اروپا د ملتونو د جام سیالیو له کبله نږدې 14% راکم شوی و، خو بیا هم په لویو استوګنځایونو کې د تیر کال پرتله د بهرني سیلانیانو شمېر نږدې 4% زیات شوی دی.